د کرکټ نړیوالې شورا کلنۍ غونډه به د جولای له 18 تر 20 پورې په سنګاپور کې ترسره شي. د نړیوال کرکټ د راتلونکي برخلیک ټاکونکې مهمې غونډې چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC کلنۍ عمومي ناسته بلل کیږي ټاکل شوې چې د جولای له 18 تر 20 پورې په سنګاپور کې ترسره شي. یاد کنفرانس به نه یوازې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له سیوري لاندې وي بلکې دا به د نوي مشر جیشا لپاره هم لومړنی رسمي نړیوال کنفرانس اوسي. په غونډه کې مهمې اجنډاوې د 2 توپونو قانون لغوه کول په 50 اوریزو لوبو کې د 19 کلن نړیوال جام د 20 اوریزو سیالیو بڼه غوره کول د نړیوالو شریک غړو لپاره د اجرایه کمیټې د اساسو ټاکنې. په دغه ټاکنو کې به 15 شریک غړي هیوادونه 3 اساسي وټاکي چې د مهال ریشپال له کاناډا، بټ له ډنمارک او سامود د بوتسوانا یادي څوکۍ لري. که څه هم د هند کرکټ بورډ BCCI له پاکستان سره د لوبو بندېدو راپورونه رد کړي دي خو تمه ده چې دا موضوع د کنفرانس بحثونو ته توده وینه ورکړي. د نړیوال کرکټ لوري ته سترګې په لار دي او پوښتنه دا ده چې دا غونډه به د نوښتونو یووالی او پرمختګ لوری غوره کړي او که نه وخت به یې ځواب ووایي.